بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې وظیفه دنده یا کار ځان ته پیدا کړو په اسانه طریقه. ډېری ورونه وي فارغ وي، لیسانس وي یا مثال چارده وي، فارغ وي خو د وظیفې یا د هغې سرچ کولو په طریقه نه پوهېږي چې څه ډول یو ارګان ته یو ادارې ته سی وي ولیږي او وظیفه پیدا کړي. دلته یو څو طریقې دي تاسو ته ښیم انشاءالله چې دا به مؤثرې تمام شي. لومړی خبره خو دا ده چې تاسې به خپل کروم چې دی دا به اوپن کړئ په موبایل کې. دا مو چې اوپن کړ بیا به تاسې دلته راشئ، دې کې چې دی سرچ کې به ولیکئ. سرچ کې به ولیکئ مثال غواړو چې اکبر سایټ کې مونږ څنګه وظیفه سرچ کوو، څنګه پیدا کوو. تاسو به دلته ولیکئ اکبر جاب لیسټ. دا راغی، دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ ګورئ اکبر لیسټ جاب راغی، دا به تاسې اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ دلته مونږ سره اکبر سایټ کې چې څومره ټوټل وظیفې دي 381 اویلیبل جابز دي، دغه ټول مونږ سره په دې اکبر سایټ کې فیلډ موجود دي. نو اوس راځو د دې سرچ ته. لومړی خو فلټر جابز دی. فلټر جابز چې دی مطلب تاسو غواړئ بای لوکیشن سرچ کوئ. مثال د یو ولایت وظیفې غواړئ، زه راځم بای لوکیشن کې چې دی زه ورته وایم بای لوکیشن به تاسې انتخاب کړئ. دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې ولایتونه دي. فرضاً زه راځم ورته وایم چې ننګرهار کې څومره وظیفې دي، ننګرهار ورته سلیکټ کوم. نو د ننګرهار چې څومره وظیفې دي هغه به مونږ ته راکړي. ننګرهار کې فعلاً 36 اویلیبل جابز دي موجود دي، تاسې دا ګورئ. نو دغه 36 جابز چې یوازې د ننګرهار ولایت مربوط دي. بیا راځئ تاسې چې دی سرچ کولی شئ په دې کې که د ولایت په سطح نه کوئ ټول راوړئ، بیرته به راشي دغه 4 ډاټ چې دا به انتخاب کړئ، بیرته به ټولې وظیفې راشي چې هغه 381 دي. اوس راځو بای کټګوري. مطلب تاسو غواړئ چې مسلکي وظیفه یوازې سرچ کوئ، چې مثال فرضاً کوم نفر دی کمپیوټر ساینس نه فارغ دی، اقتصاد نه فارغ دی، زراعت نه، د هماغه خپل مسلک مربوط چې دی خپله دنده پیدا کوي. تاسو بای کټګوري باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ ګورئ اګریکلچر دی، بینکینګ دی، کنسټرکشن دی، ډیزاین دی، ایجوکیشن دی، همدارنګه انجینرینګ دی او مختلف بخشونه دي. زه راځم لاندې فرضاً زه غواړم چې آی ټي پکې پیدا کړم. آی ټي مې سلیکټ کړ. اوس د آی ټي مربوط چې څومره دندې یا وظیفې دي هغه به مونږ ته راکړي. هغه دندې چې صرف د آی ټي مربوط وي، د آی ټي مسلک، نو دغه دندې به مونږ ته اوس راکړي. ګورئ دوستانو مونږ ته چې دی 3 اویلیبل جابز چې دی دا د آی ټي مربوط چې دی ټوټل 3 دندې دي چې دا یې مونږ ته راکړلې. اوس راځو د دې لیدلو او د دې د سی وي د لیږلو طریقه څنګه ده. فرضاً زه راځم دغه افغان وایرلیس کمیونیکیشن کمپني ده، آی ټي پوسټ دی، دې باندې زه کلیک کوم. غواړو چې دې ته سی وي لیږو. نو راځو لومړی خو پوزیشن ټایټل چې دی آی ټي آی پی این آر ای ایف ایم ډایرکټر دی. جاب لوکیشن کابل دی. نیشنلټي چې دی د نیشنل دی. کټګوري ټیلیکام آی ټي ده او امپلایمنټ ټایپ چې دی فول ټایم کار دی. سیلري چې ده د کمپنۍ په از پر کمپنۍ سیلري سکیل دی، مطلب کمپنۍ چې څه قانون او څه لایحې د هغې مطابق ورکوي. ویکنسي نمبر یې دا شو، یو وظیفه د یو دنده، سټي کابل دی. ارګنایزیشن چې دی د افغان وایرلیس کمیونیکیشن کمپني ده. ایئر اف ایکسپیرینسز چې دی دا تقریبا ایټ لیسټ 15 ایئرس چې دی دا باید په آی ټي کې چې دی ایکسپیرینس ولري. کنټراکټ ډیوریشن چې دی پرمننټ دی. همدارنګه ایجوکیشن چې دی ایجوکیشن جنډر پکې وي. جنډر چې مطلب که یوازې فیمیل فیمیل یا فیمیل او میل دواړه کولی شي. ماسټر ډګري ان آی ټي نیټورک او any other related field. نو دا چې دی صرف ماسټر لپاره دی. دلته اباوټ افغان وایرلیس کمیونیکیشن کمپني باره کې معلومات لیکلي چې څنګه کمپني دا. جاب ډسکرپشن دی
وظیفې باره کې درته چې د معلومات او تشریح درکړي چې څنګه وظیفه ده، همدارنګه مسؤلیتونو باره کې چې دی غږېدلي دي. بیا لاندې راځي جاب ریکوایرمنټس، کم شیان چې دی ریکوایرمنټ شی دی، نو د هره وظیفه او هره دنده چې دی خپل ریکوایرمنټ لري، مطلب خپل شرایط لري. هغه شرایط دوی اعلان کړي چې دغه شرایط دي. لاندې راځو سبمیشن ګایډلاین ته. اوس اصلي موضوع دلته ده چې تاسې اوس دې ته اپلای کوئ یا سی وي لیږئ. مهمه خبره خو دا ده باید تاسې سټنډرډ سی وي ولرئ. سی وي باید سټنډرډ وي او ډېرې ورقې نه وي، مثال یو ورقه یا دوه ورقې وي، زیاته نه وي، تر څو ولوستل شي په اسانۍ سره او ریسپانس تاسې ته درکړي. نو باید سی وي ښه سټنډرډ وي. د لیږلو طریقې چې دی ځینې سایټونه یا ارګانونه چې دی هغه فارمونه ورکوي، فارمونه به ډکوي، او ځینې چې دی ایمیل ورکوي. تاسې به هغه ایمیل چې دی ایمیل ته سی وي لیږئ. اوس دغه سبمیشن ګایډلاین کې دوی چې دی د فارم ورکړی دی، تاسې به دا فارم ډکوئ. ګوره دا فارم سبمیشن ایمیل چې دی دې باندې تاسې کلیک کوئ. دا چې کله تاسې کلیک کوئ دا به کاپي کوئ، دا به کاپي کوئ او کاپي نه وروسته چې دی دا به تاسې ته به دا فارم اوپن شي. تاسې دا فارم ورته ډکوئ. کله چې دا فارم ډک کړئ دا بیا سبمیټ کوئ. ګورئ داسې لاندې راځي تاسې ګوره انډیکیټس ریکوایرډ کوېسچنز ایمیل لیکئ. همدارنګه راځئ ټایټل چې دی دا ورته انتخابوئ، همدارنګه لوکیشن انتخابوئ، دلته راځئ اپلاینګ ډیټ دا انتخابوئ. نو په دې طریقه سره چې دی تاسې نیکسټ وهئ، نیکسټ وهئ. ګوره ایمیل او دا شیان موږ نه دي لیکلي، نو دا فارم ډکوئ. کله چې دا ډک کړئ دا سبمیټ کوئ. بیرته زه راځم دلته. نو ځینې دندې چې دی هغه ایمیل په واسطه تاسې ورته ایمیل کوئ او سی وي ورته لیږئ. لکه راځو اوس دا ټیکنیشین وائی فای سروس انسټالر دی، دې باندې کلیک کوو. نو که دا وګورو دې هم چې دی لاندې راځو کمپنۍ باره کې معلومات لیکلي، همدارنګه چې دی جاب ډسکرپشن دی، همدارنګه چې دی لاندې راځئ تاسې اوس دا ګوره ایمیل دی سبمیشن ایمیل. تاسې چې دی دغه ایمیل چې دی د کوم دا راخلی دا کاپي کوئ، دته مثال تاسې څه لیږئ، دته ایمیل لیږئ. د سی وي لیږلو طریقه څنګه ده، دې باندې زه کلیک کوم، ایمیل ادرس صحیح ده، دې باندې مو کلیک وکړو. اوس موږ ته زمونږ ایمیل چې دی اوپن کېږي ډایرکټ. ګورئ فرام د چا نه لیږئ، عبادالله فهیم 2 چاته لیږئ، ډایرکټ هغه ایمیل ادرس دلته راغی. سبجیکټ کې چې دی تاسې څه ورته لیکئ، هغه جاب ټایټل ورته لیکئ. دې ځای نه راځئ جاب ټایټل څه شی دی برابره شو. د جاب ټایټل چې دی یا ویکینسی نمبر ورته لیکئ. پوزیشن ټایټل ټیکنیشن وائی فای سروس انسټالر دی. تاسې راځئ دا ویکینسی نمبر چې دی دغه راخلی، دا ویکینسی نمبر دا کاپي کوئ، دا دلته کلیک کوئ. دې ځای نه چې دی تاسې دا کاپي اخلئ. دا مو کاپي کړ. زه اوس دا راوړم دلته چې دی دا ویکینسی نمبر په سبجیکټ کې اچوم، پیسټ کوم. همدارنګه دلته چې دی تاسې ورته اضافي معلومات لیکئ. دلته راځئ تاسې بیا غواړئ چې سی وي ورسره اټیچ کوئ، دلته به راشئ دا اټیچ آیکن باندې به کلیک وکړئ، اټیچ فایل به کلیک کړئ. اټیچ فایل مو چې کلیک کوو ستاسې سره چې په موبایل کې فایل منیجر ته راځو، دې کې تاسې سره سی وي په کومه فولډر کې دا هغه فولډر به پیدا کړئ. مثال زه راځم لاندې فهیم ډاکومنټ، مثال فرضاً دغه فهیم سی وي ده، دا مې کلیک کړه اوکې کوي، دا راغله. اوس به تاسې څه وکړئ، دې ځای نه به راشئ په د سینډ بټن به کلیک وکړئ. نو کله چې دا سینډ بټن تاسې کلیک کړئ نو دغه کمپنۍ یا دغه ادارې ته به سی وي چې دی سینډ شي. په دې طریقه یو دا طریقه شوه. بل د جاب د سرچ کولو نورې طریقې هم شته. په دې طریقه خو انشاءالله پوه شئ چې په اکبر سایټ کې جاب څنګه سرچ کیږي او څنګه ورته سی وي لیږل کیږي. اوس راځو یو بله طریقه چې ده هغه د ځینې ګروپونو ده. فیسبوک کې ګروپونه شته د اصلاحات اداري یا د ځینې د کارموندنې ګروپونه دي، تاسې به هغه سرچ کوئ، هغوی چې دی پوسټونه اعلانوي. یا چې دی راځو ټلیګرام ته. ټلیګرام کې چې دی ټلیګرام کې
اصلاحات اداري یا ځینې پیجونه شته چې هغه وظیفې اعلانوي. مثال له زه دغه کاریابي و منابع اصلاحات اداري دې باندې چې کلیک وکړو دا وظیفې اعلانوي. تاسې وګورئ مالیې وزارت د مسلک او وړتیا اصل ته په کتو د کادرونو د جذب په موخه 2 د امریت بسونه د سیالۍ له لارې اعلان ته سپارلي دي. ګورئ دغه ټولې چې کومې دندې وظیفې دي دا چې دی دا دغه چینل چې دی دا اعلانوي. نو تاسو کولی شئ چې دې کې سرچ کړئ او بیا د سی وي ورته ولېږئ او اپلای ورته وکړئ. نو په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسې دنده پیدا کړئ. بله مهمه موضوع دا ده چې همیشه به تاسې مثبت فکر کوئ. یعنې تاسې به ډېر ځل سی وي ولېږئ، تاسو ته به رسپانس نه راځي، زنګ به درته نه راځي، خو تاسې به کوشش کوئ چې زیات ځل مطلب 10 شل 30 کوشش کوئ چې ډېرو ځایونو ته چې دی اپلای وکړئ. اخر یو ځل به تاسو ته زنګ راشي او تاسې به وغواړئ انټرویو ته، امتحان ته. نو کوشش کوئ تل مثبت فکر کوئ او ماتې مه منئ، هېڅکله ماتې مه منئ. نو کله چې تاسې په ژوند کې ماتې ونه منله او کوشش مو وکړو تاسې به انشاءالله چې دی یو ځای ته رسېږئ او کامیابېږئ به. نو منفي فکر نه ځان وساتئ.